अस्सलाम वालेकुम। देखने सुनने वाले शेर की तरफ से सलाम। और इसके बाद गुजारिश है कि बहुत माजरत के साथ अभी मुझे इतला मिली है कि यार खान लाला आपने पश्तो में थोड़ा देना है अपना वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो आपने देना है, क्योंकि हमारे मर्दान साइड वज़ीरिस्तान वाला इधर उधर जो लोग होते हैं ना वो देखना चाहते हैं। तो इसमें कई लोग इस तरह है कि वो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो नहीं समझा जाता है कि यार ये क्या कहते हैं। तो अभी जो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कौमी ज़बान उर्दू है, तो हम जो भी वो मतलब वो बताते हैं तो उर्दू में बताते हैं। तो बस ये सिर्फ है कि बाकी लोग माइंड नहीं करना, वो इसलिए कि ये नहीं समझा कि ये क्यों इस तरह पश्तो में क्या कहते हैं तुम लोग। तो थोड़ा बहुत हम ये सब पाकिस्तानियों के लिए जो पहले इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया ये सब लोगों के लिए, बाकी सिर्फ हमारे पख्तून भाई जो होते हैं ना उसके लिए हम पश्तो में थोड़ा सा क्लिप हम चला लेते हैं कि ताकि लोगों को पता चले। अस्सलाम वालेकुम जमा वरों पख्तानो दा गाड़े दे होंडाई 93 94 मॉडल है, 3,70,000 रुपये दे कीमत है। होंडाई इस्लामाबाद नंबर दनना जेड पासा स्किन और दा गाड़ी जो कुम दे कना दी मिस फाइल वाला गाड़ी दे फाइल नष्ट दे फाइल पे दफ्तर के दे मिस शवे दे खत्म दे देना एक्साइज वर्ता दी करी दी चेहरा दा जमुंग सारा दे 5,10,000 रुपये दागा 8.5 लाख रुपये 4 मॉडल दे ब्लिनो ये देना अलावा बलियो जमा सरफ 7.5 स्टा और दा एक्सएलआई गाड़ी जो कुम दे कना एक्सएलआई गाड़ी दा 7 मॉडल दे और दे 15.5 लाख रुपये कीमत दा खबर दे 5.5 लाख रुपये कीमत की बाखिरी पे 5 लाख रुपये दा टोटली जेन्युइन दे टोटली जेन्युइन एक्सएलआई चद दिगे बानर दामत खपल खरीगी खबारा उस पनदा जचे कुम शीज बाندې څومره څه وایي انشاءالله هغې به وي نور کاغذونه ګرنټي ده ګاډی به تاسو په خپله چک کوئ ولې چې انسان د وروسته بیا خلک بدوا کوي خلک ګیلې کوي لرې ځایونه نه راځي لکه دې کې به دا وي چې یاره خلک 2-3-15 روپۍ پټرول خرچه وکړو او ما ته تقریبا دلته بیا ګیلې کوي دا ښه خبره نه ده دا کیري ده دا 6 لکه روپۍ د دې ډیمانډ دی 7 ماډل دی د بهر نه هلکه پلکه پکې ټچینګ شته لګي جوړه کړې ده خو نوره ټوټل اوریجنل ده ښایسته ګاډی دی د کور والا ګاډی دی کسې خرڅوي هونډا 1 ماډل دی او 8.5 लाख रुपये د دې ډیمانډ دی نمبر یې د دې د کراچۍ دی نمبر او ګاډی زبردست دی او دا سنی نسان چې کوم دی که نه دې ما اول تاسو ته خبره وکړه چې دا څو وایي 2 लाख 30 فاینل اچھا 2 लाख 30 فاینل وایي که نه خو ما ته داسې ښکاري چې د لاندې لیټونه نه دي دا 30,000 خو ما ته دا لیټونه ښکاري که څه الله مې غلطوي نه که نه انسان دی ډېر ښایسته لیټونه او نمبر د اسلام آباد په دې پورې د 30,000 خو هسې تاسو پکې غور کړي 2,80,000 روپۍ یعنی 2,80,000 2,80,000 روپۍ د دې قیمت دی دا هونډا هغه دی مرګلا اچھا موټسبیشي ګیلن د دې قیمت څومره 3.5 लाख रुपये د دې قیمت دا ګاډی خرڅ شوی دی دا او باقی خیبر دی 2-3,50,000 रुपये قیمت دی باقی د دې نه علاوه کلټس دی کلټس 11 ماډل دی 11,20,000 قیمت دی خو انشاءالله په موقع باندې به مونږ پرېږدي خو ګاډی خپلې ګاډی دی دا چې کوم 11,20,000 روپۍ مونږ وایي دا په پخوانۍ قیمت کې وایي نن سبا حالات ټیک نه دي برابر او لکه خلک کام راځي متاثر شوي دي بس الله د معافي وکړو متاثر دي د دې وجې نه زه دا وایم چې اوس ټایم کې تاسو موقع نه فایده واخلئ او مونږ ته راشئ انشاءالله تاسو به ښه ګاډي درکړي باقي موټرسایکل خو چلو دغه تاسو کېدای شي وینې راوینې لکه دا ما خپل ځان دپاره ساتلی دی دا د کوم بلوچستان نمبر دی ناجي کراچۍ نمبر دی دا موټرسایکل دی هونډا CD70 هونډا دی هونډا د دې څو پیسې ماډل 2003 ماډل دی 2003 ماډل د پیسې څومره دي 15 لکه نو 15 زره اچھا 15,000 روپیا کاس په غلط 15,000 روپیا د دې قیمت صحیح ده دې نه پاس رادونی دا کلټس دی زبردست ګاډی دی او بالکل ټوټل اوریجنل دی نوی دی بالکل داسې پاتې شوی دی چې ته وایې چا سره پاتې دی مخکې د کور کې پاتې دی دې فرنټ چې ګلاب کې بالکل 0 میټر دی دومره صفا سوتره دی د دې څو واره تقریبا 8 लाख روپۍ لګېدلي دي خو نه یې ورکړی اوس دغه 2 लाख روپۍ د دې ډیمانډ کوي مزید بارګینینګ به کول لاندې بره مطلب او دې نه علاوه 4 ماډل ما سره هغه دی آلتو میران ګاډی را سره د سوزاکي میران د دې قیمت 6 लाख روپۍ 4 ماډل دی نمبر اسلام آباد دی ټیر هم پکې سپیشل لګېدلی دی باقیه به انشاءالله څه نه څه بارګینینګ په دې کې کېږي او زما نمبر دی 0315 دا زما نمبر دی لوکیشن زمونږ 2 نمبر بیریر واقع ټیکسلا 2
2 نمبر بیرر واقع ټیکس لا جی ټی روډ باندې لاندې چې چراغ کاونټر کوز شي دلته زموږ لوکیشن